دا ځای د ملګرو بسپیر څه خلک ورته راغلي دي نن وینې تاسو کتلی شئ ډېر خلک راغلي دا وینې د یوه وړه ګلان او هغه یې راوړي دلته ایښي دي ما هم کنیکټ کړی دی بیا داسې نهونه ډېر ښایسته ځای دی د چکر حنیف استاد سره چکر ځای ډېر ځایونه ورته معلوم دي دا ځای ما بیخي لیدلی نه و څلورم کال مې د ده راویستی یم ډېر ښایسته ځای دی راځئ چکر ته ملګرو سره او ډېر ښایسته ځای دی حنیف استاد ډېر ښایسته هغه دې لګوله هغه دې لګوله هو مته یې وکړه ډېر غټ پارک دی ډېر غټ پارک دی ډېر غټ د وکان څه چکر ځای دا ځای دی ټول ملګرو سره راسئ چکر دلته ډېر ښایسته ځای دی والا ډېر ښایسته د چکر د منظره ډېر ښایسته ځای دی نو راځئ زه به هم تاسو سره داسې کرار ویډیو هغه ټول ځایونه هغه به درته کرار درښیم څه حیوانات او هغه چې دي د هغو ټولو دلته عکسونه او شیان یې دلته لګولي دي ګوره دا یې نور دی داسې به لږ مخکې لاړ شم دا وګوره د منځ کې لاره او هغه هم ورته پرېښي چې دا خلک چکر هغه ته بیا هغه کېږي دا داخل را ننوځي یا باید بیا هغه کې هغه شي دغه معلومات دي وګوره پیروک پارک د ټول هم دغه هغه یې پکې هغه کړي دي خلک ورته را روان دي خود نو زیګه خورې دې هغه وګورئ
مخکې به لاړ شو، مخکې هم ډېر هغه دي ونه هغه یې هغه کړې ده. نو دا چې دی دا بیا غټ ماهي دی وګوره. نو بس تاسو کتلی شئ بس ډېر ښایسته ځای دی واقعا. نو چکر مکر وهی دې خوا ته. اوس خو بیا له هغه رخصتیانې دي، د نوي کال رخصتیانې دي. داسې یو پارک دی هغه ته هغه کېږي او چکر مکر وهی واقعا چې دا ځکه ډېر خلک راغلي دي دلته. او دا چې دی د ګارګیلون څنګه نږدې ده. نو 5مه او 10مه میترو ورته راځي او سی ټرین هم ورته راځي. نو کولی شي چې راشي. نه پوهېږم کېدای شي دا به تر کرسمسه پورې به کېدای شي دوام ولري د ما په نظر باندې. خو ما هغه ونه لیدې پلان او هغه یې ما ونه لیدې، خو کېدای شي همدغونه دوام وکړي کرسمسه پورې. نو تاسو راځئ کرار ما سره راځئ دلته دا مخکې هغه به هم تاسو وګورئ. دا بیا هغه د فلان دي معلومات او هغه یې دي د دې شیانو چې دا کوم شیان هغه کړي دي دلته. هغه ډېر هغه یې پرې کړی ده، کار یې پرې کړی دی. دا تنها دغه نوي کال لپاره دونه هغه کړي دی، تنها دې ساحه کې یعنې ټول پاریس یې داسې هغه کړی دی د ګلانو برقو دې شیانو نه. نو تاسو بس دوستانو ویډیو را سره وګورئ او دلته ځکه ډېر هغه دي نو